دوستانو سلامونه. که غواړئ چې تاسې د انسټاګرام کوم برنامه چې ده یا اپ چې دی دا په خپل سر باندې اپډیټ شي، تاسې به هغه لپاره انسټاګرام ته لاړ شي. هغه نه وروسته په دې پروفایل به کلیک کړئ. پروفایل باندې کلیک کول نه وروسته په درې خانو باندې او هغه نه وروسته درې خانو باندې چې مو کلیک وکړه نو لاندې به تاسې راشي دلته اباوټ باندې به کلیک کړئ او دلته وروستی اپشن چې دی اپ اپډیټس په دې به کلیک کړئ. نو دلته تاسې درې ډوله اپشن به ستاسې مخې ته اوټو اپډیټ انسټاګرام یعنی اتومات ډول که غواړئ تاسې چې تاسو ته هېڅ ضرورت نشته چې تاسې په پلی سټور ته لاړ شئ او هغې ځای نه تاسې اپډیټ کړئ نو بیا به تاسې دغه اپشن چې فعلا ګوري فعاله دی. که ستاسې دا ډول غیر فعال و تاسې به پرې کلیک وکړئ نو دا چې کله کلیک وکړو دا به اتومات ډول کله هم چې د انسټاګرام برنامې نوی اپډیټ راځي نو دا به اتومات ډول اپډیټ کیږي. هغه نه وروسته الاو اپډیټس اوور اني نیټورک یعنی که وای فای تاسې استفاده کوئ او که همداسې د موبایل سیم کارت له لارې یا سیم له لارې تاسې نیټ استفاده کوئ نو دغه اپشن باندې چې کله تاسې کلیک کوئ نو چې هر یو تاسې که وای فای کوئ او که سیم له لارې نیټ استفاده کوئ نو هر هغه چې تاسې استفاده کوئ دا به دې سره اپډیټ کیږي. هغه نه وروسته نوټیفیکیشنز انسټاګرام اپډیټ اویلیبل get notified when updates are available دا ډول ستاسې دا اپشن فعال وي نو دې سره به کله چې ورژن نوی اپډیټ د انسټاګرام برنامې راځي نو تاسو ته به یو نوټیفیکیشن یا پیغام راځي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم.